اصل مینه، کار، مهنت او مقصد. نن سبا مونږ په داسې وخت کې ژوند کوو چې خاص طور پر ځوانان هر څه مینه لري. د چا د فلمونو سره مینه ده، د چا د کرکټ سره مینه ده، د چا د گیمونو شوق دی، او ډیر کسان خپل وخت په موبایل او سوشل میډیا ضایع کوي. زه دا نه وایم چې دا ټول غلط دي. شوق لرل بدکار نه دی، خو اصلي سوال دا دی ستاسو تر ټولو لویه مینه د څه سره ده؟ زه نن تاسو ته یو ساده خو ډیر مهم پیغام درکوم. مینه کوئ، ضرور مینه کوئ، خو د خپل کار سره. کار، مهنت، کوشش او جدوجهد. که د دې شیانو سره مینه نه وي نو انسان هیڅکله مخکې نشي تللی. هغه خلک وګورئ چې نن کامیاب دي، چې خلک یې مثالونه ورکوي. دا کامیابي ورته په اسانه نه ده میلاو شوي. هغوی خپل کار سره مینه لرل ده. هغوی سختې قبولې کړي دي، ډېرې ستړي یې زغملي دي او خپل مقصد ته وفادار پاتې شوي دي. زه خپله هم دا خبره د زړه نه وایم. زه د خپل کار سره مینه لرم، زه د خپلو هدفونو سره مینه لرم، او زه خپلې مبارزې سره مینه لرم، ځکه چې زه پوهیږم همدا مبارزه به ما یو ورځ کامیاب کړي. ډېر خلک وایي حوصله نه لرم، زړه نه کیږي، موډ مې نشته. خو حقیقت دا دی چې د څه سره مینه وي د هغې لپاره موډ جوړېدل نه وي، موډ پخپله جوړیږي. که د خپل کار سره مینه نه لرې نو د ځان نه دا پوښتنه وکړه چې ته یې رښتیا کول غواړې. مینه یوازې خوشحالي نه ده، په مینه کې تکلیف هم وي، په مینه کې ستړي هم وي، په مینه کې ناکامي هم وي. خو فرق دا دی چې د څه سره مینه وي د هغه سختې هم اسانه ښکاري او ناکامي سبق ګرځي. ننني ځوانان زر کامیابي غواړي، بې محنته نوم غواړي، بې کوششه مقام غواړي او بې د صبر نتیجه غواړي. خو یاد ولرئ اصلي کامیابي هغه ده چې په صبر، محنت او مسلسل کوشش سره ترلاسه کیږي. که ته رښتیا په ژوند کې مخکې تلل غواړې نو اولې د خپل کار سره مینه زده کړه. کله چې نور خلک ویده وي او ته په خپل مقصد کار کوې، همدا اصلي مینه ده. فلم ختمیږي، میچ ختمیږي، گیم بندیږي، خو ستاسو کار، ستاسو محنت همدا ستاسو پیژنګلو ده. په آخره کې یوازې دا وایم مینه کوه، خو داسې مینه چې تا مضبوط کړي، تا باعزته کړي. د خپل کار سره مینه کوه، د خپل مقصد سره مینه کوه او د خپلې مبارزې لاس مه اخله، ځکه چې څوک خپل سفر سره مینه کوي هغه یو ورځ منزل ته رسیږي.